په برشمونو کې تا زما د وطن ماشومان اغوا کړل، لدرکه دې کړل، مشران دې لدرکه کړل، کشران او ځوانان دې لدرکه کړل، او د زموږ پښتانه هغه دې په هدفي وژنه کې ماورای عدالت ټارګېټ کړل، ودې ویشتل. نو د دغه حساب موږ غواړو او پښتون تحفظ مومنټ د دغه کمیشن د لاندې په پښتونخوا وطن کې چې کومو مدنیاتو باندې د پښتانه په مدنیاتو قبضه شوې ده د هغه حساب غواړي. ملګرو تفصیل ته نه ځمه، نو تفصیلي خبرې راتلونکې به مشر منظور تاسو ته د هغه په هکله وینا کوي. خو یوه خبره دغه جلسه چې کومه اعلان شوې وه د زموږ د تحریک بندي ملګري لکه سردار علي وزیر، حنیف پښتین، اویس ابدال، داسې نور بندي ملګرو په خلاصون په هکله اعلان شوې وه. ورسره د پښتونخوا وطن حالات چې کوم ناورین حالات روان دي د دغه د مخنیوي دپاره اعلان شوې وه. زه لږ خبره په علي وزیر کومه. علي وزیر ملګرو د هغه شخصیت دی چې هر وخت کې د ترهګرو خلاف ډېر مضبوط موقف لرلی دی. په وزیرستان په نور ځایونو کې ترهګرو ته ماتې ورکړې ده. علي وزیر هغه شخصیت دی چې د ترهګرو دلته د نه پرېښودلو عزم یې کړی دی. علي وزیر د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې د کور نه 18 جنازې ورکړي دي. علي وزیر هغه شخصیت دی چې په دا خاوره یې د پښتنو ته د حق ناره ویله ده. علي وزیر هغه شخصیت دی چې بغیر د څه لالچ نه، بغیر د څه مفاد نه دلته د پښتنو دپاره د ژوند ناره ویله ده. علي وزیر هغه شخصیت دی چې دلته د مظلوم کاکلو خبره کړې ده. علي وزیر هغه شخصیت دی چې دلته د یاسین قوم خبره کړې ده. علي وزیر هغه شخصیت دی چې دلته د بلوچ قوم خبره کړې ده. هر وخت د پښتون قوم په مسلو باندې خبره کړې ده. چېرته چې یو ماشوم ته به ستونزه وه، یو ځوان ته به ستونزه وه، دلته به رنګ ووهللو، علي وزیر به حاضر و. علي وزیر به ډېر لرې ځای نه ورته راتللو. هغه علي وزیر هېڅ ګناه نه دی کړی. دغه ریاست دا استعماري جابر ظالم ریاست نن علي وزیر په زندان کې اچولی دی. ملګرو علي وزیر نور هېڅ ګناه نشته. دا ګناه یې دی چې پښتون ته ژوند غواړي، د پښتون حقوقو دپاره جنګ کوي، د پښتون په وسایلو باندې پښتون د خپل حق ملکیت د حصول لپاره جنګ کوي. دا یې ګناه دی په دا دوی علي وزیر باندې کړی دی. که موږ یې مقدمې ته وګورو علي وزیر دپاره موږ عدالتي جنګ کړی دی، عدالتي کاروایي مو کړې ده. د ده ټول FIR مقدمې دا صفحه شوي دي. د ده FIR بلکل جیلي ختلي دي. په کوټ کې چې کله بس پې شوی دی هغه جیلي ختلي دي. د دوی نه جوابه شوي دي. خو بیا بهانه ده کله فیصله محفوظه که، کله یې وځنډوه، کله بل تاریخ ورکه. نو دا هغه موږ غوښتنه کوو چې دا یو غیر قانوني عمل دی. دا هغه عمل د غیر اقدام د وشي. بل په حنیف پښتین لږ خبره کوم. حنیف پښتین د اوله ورځې ځوان دی. هغه ځوان دی چې د خړ کمر په وخت کې د غزي و. د خړ کمر ټول ریکارډ هغه د قوم ته راوړلو. هغه د خړ کمر جعلي اټک، جعلي برید، د اوغزن برید قوم ته پیش کړلو. هغه حنیف پښتین هغه ځوان چې دلته یې نور حقایق تاسو ته پیش کړي وو، نن دوی 3 کاله کېږي په بنو چیل کې بې ګناه باندې کړی دی. هغه هېڅ ګناه یې نشته، د قوم دپاره ژوند غواړي. نو موږ دا غوښتنه کوو چې حنیف پښتین د خلاص شي. که خلاص نه شي نو بیا به PTM مشر منظور آینده تګلاره ډېره مضبوطه اعلانوي. نو هغه ته به ټول ملګري چمتو کېږو. ورسره اویس ابدال دی، هغه انسان چې په چمن کې همیشه د امن دپاره مبارزه کړې ده، د قوم دپاره مبارزه کړې ده. د 1 کال نه زیات وخت یې کېږي چې دوی په جیل کې هغه کښېنولی دی. زه نور تفصیلي خبرې نه کوم، صرف دومره وایم چې پښتون تحفظ مومنټ اوس منظم شوی دی. پښتون تحفظ مومنټ یو موجود مضبوط تنظیم لري، مرکزي کور کمیټې لري، مشر خپل مشر لري، ځوان رهبر لري، خپل آیین لري. موږ دا وایو چې د پښتون تحفظ مومنټ سره موږ بدرګه شو، د پښتون تحفظ مومنټ سره لاس ورکړو. که چېرته موږ دلته په پښتونخوا وطن کې ظلم بند کول غواړو، که چېرته موږ په پښتونخوا وطن کې پښتنو ته، سندیانو، بلوچیانو ته، نور محکومو قومونو ته کومې ستونزې ورپېښې دي هغه ستونزې حل کول غواړو. که چېرته موږ په پښتون قوم په خپل وسایلو باندې حق ملکیت دا حصول غواړي، بیا به دا پښتون یو کار کوي. دا پښتون قوم به د پښتون تحفظ مومنټ سره ودرېږي. پښتون تحفظ مومنټ
په نن سبا دور کې په ټوله نړۍ کې د سیول رایټ مومنټ په ټوله نه لوی تحریک دی د انساني حقوق خبره چې کوي هغه پښتون تحفظ مومنټ دی موږ ملګرو په کار ده چې د پښتون تحفظ مومنټ سره ودرېږو ټول ځوانان ټول مشران ټول کشران په بدرګاو په شریکه ورسره ودرېږي د خپل مشر د خپل تحریک ملا ور مضبوطه کی چې دا کوم غش موږ ته کوي دا هغه بدرګاو کو ملګرو اخر کې دا غوښتنه موږ کوو چې پښتونخوا وطن کې دی چې کوم زموږ سره ظلمونه شوي دي هغه ظلمونه حساب د وشي هغه زرا دی هغه حساب دی راکړی شي ورسره دا غوښتنه موجوده کوو چې زموږ کوم بندیان په جلو کې دي لکه علي وزیر حنیف پښتین اویس ابدال ورسره د انګور اډې سره تعلق لرونکی دی واڼه تکړه ځوان محمد رسول داسې نور ملګري د دغه ټولو د خلاصون غوښتنه کوو الله مو خوشحاله را